هغه خیرې خو د شل ځله را پسې ولګي او چې د جانان په شونډو راشي په ما خې ولګي هغه خیرې خو د شل ځله را پسې ولګي او چې د جانان په شونډو راشي په ما خې ولګي زړه ستړی مه وایه کوه د محبت خبرې او مړې بس پرېږده او په تو په دې لانجې ولګي او لکه چې پټ په لولکو شي د سپرلو ګلونه او چې اننګو ته د ریشه د لوپټې ولګي او دا یو وخت ته بخښنه غواړم چې اوربل له ګوتې راوړي او کمسی له ګوتې راوړي اوربل له ګوتې راوړي او کمسی له ګوتې راوړي په ټوقو کې په چل ول کې کوږی له ګوتې راوړي او غصه شم په تخنېږم د ناکامه په خندا شم او انګار په بعضې وخت کې داسې ځای له ګوتې راوړي دا خیر ډېر پکې داسې دغه ملګري ناست نو صادق صاحب زه به یې ولسي غونډه کې نظم ووایم هغه خو چې ازغې مې نه لګي د ګل په خوا کې او ښکلي مې بدې شي د بل په خوا کې سر پې لګوم چېرته مې ونیچي چې یو ځل پې پرتې دي د سنګل په خوا کې او دا د ماښام تیاره کې ستوري ښکاري که دا یې خال دی د اوربل په خوا کې دا تله راتله مې نور د مخې نه شي او تمبو لګوم ورته د اسټل په خوا کې نو ما وی راځه مړه چې چیخ اوس کو یوازې ناسو د سیکل په خوا کې نو انګار دننه ده به بار ته زور کو سمه غویمه و د هوټل په خوا کې ما خو وی ولسي غونډه نظم وایم پرې دغه باندې خو دلته د ملګري بل نظم یادوي اما دا نظم وی چېرې زمونږ په دې ځایونو کې خلک دا پیاز ډېر زیات کړي که نه نو په هغه یو کال ډېر ارزان شوي نو په هغې ما یو نظم لیکلی و او هغه پیاز ډېر ارزان نو یو بابا ورته د شپې ملاس و هغه ساتلو نو چا ورته بابا پیاز خو ارزان دی او ته ساتې نو هغه وی هسې نه څوک مې راته د شپې نور وانړوي که نه وي ځکه یې ساتلی نو په هغې باندې ما یو نظم لیکلی و چې هر چا به وي تا څومره دي کرلي ما خو دونه ویله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه په شل جریبه ځمکه کې جریب نه و غنم او کرل به یې په پیازان به یې اړو په غمو ایستلې د سخت کالیدار سړي نه دم او څه خلک خو یې لږ شانسۍ ومږل ښه سمو نو په دویمه ورځ به سپری وتاوېدل به د پټو نه او پنځو میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مسالو نه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرو نه په دومره پیمانه چا پیاز کرلي داسې نه وو خو دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو او سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلو نه او خدای خبر که دا سودا یوځي د مزغو نه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرو نه او په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي 15 رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خدای ته ناخبر وي نو وخي په ځمکه کرښې وایي ایک دونه دونه او اکثر به اتیا منفي کې خطا کې د شپېتو نه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرو نه او یو مننه یو څو کسان یې هلته هسپتال ته وراوړي دوه درې پکې بېهوشه څه و کټ پورې تړلي نو ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی وي جي دا بچ دی خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر ووي خبر شومه د دوی د بیمارو نه او 8 کاله پرهیز به کوي بلکل د سبزو نه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرو نه او په خوب کې به یو چغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي چې جدا شانته مارکه ده نو په خوب کې به یې ګډې وړي ووتې د خولو نه او بالښت په یې په لیشتو کې وي دا بوجۍ د دونه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرو نه او په هره منډۍ کې به د پیازو اټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي یو څو بوجۍ سیرلې لاوارثه شان پرتې وي او راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکو نه او د درېم به اواز وکړو مام توبه کړه د ټینډو نه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرو نه او چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د اوونه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې سونه او ایله یې توبهګار کړه نور د پیازو د کرو نه